سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه مهمې جملې مې راوړې دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې جملو څخه استفاده وکړئ. اوله جمله دا ده دوستانو، کله چې له تاسو څخه څوک پوښتنه کوي یا تاسو چاته وایئ چې زه په اونۍ کې 15 ورځې کار کوم، یعنی هفته کې 15 ورځې کار کوم، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich arbeite 5 Tage die Woche. Ich arbeite 5 Tage die Woche، یعنی زه په اونۍ کې 15 ورځې کار کوم. دوستانو تاسو ich هم ویلی شئ او ich هم ویلی شئ، arbeit هم ویلی شئ او arbeit هم ویلی شئ، مشکل نشته ده. نو دغه جمله مو زده کړه. بله جمله داسې زده کوو چې موږ چاته وایو چې زه د اونۍ په پای کې کار نشم کولی، یعنی د هفتې او یکشنبې په ورځ باندې کار نشم کولی. د اونۍ پای ته وایي په الماني ژبه کې wochenende. راځئ دا جمله زده کړو: Ich kann am Wochenende nicht arbeiten. Ich kann am Wochenende nicht arbeiten. Arbeiten هم وای، arbeite هم نو وای، زه د اونۍ په پای کې کار نشم کولی. دوستان